سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، بیا هم د OPD اکاډمۍ زده کړو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به سئ او تر دې دمه به د صحت په کالیو کې به پټ وئ. درنو زده کوونکو، د ریاضۍ ټولګی دی، د حساب برخه ده. تېره برخه کې موږ څلورم لوست پای ته ورسولو او نن زموږ د حساب په برخه کې چې د ریاضۍ اړوند دی پنځم لوست دی. په تېره برخه کې چې زموږ څلورم لوست و، موږ د اعدادو سیټونو اړوند ابتدایي بحث وکړو. دوی مو طبقه بندي کړل چې په کومو برخو باندې ویشل شوي او دې ترڅنګ یو مفصل او عام معلومات چې کوم هغه تاسو ته وړاندې شول. پنځم لوست کې د طبیعي اعدادو له برخې څخه خپل درس پیل کوو. لومړی موضوع چې موږ باید د اعدادو په سیټ کې زده کړو هغه د طبیعي اعدادو سیټ دی یا هم خپله طبیعي اعداد دي. طبیعي اعداد یا نیچرل نمبرز. طبیعي اعدادو کې موږ څلور موضوعاتو باندې بحث کوو. لومړی درې موضوعات چې کوم دي د طبیعي اعدادو معرفت دی او د ترڅنګ سمبولونه باندې بحث شوی. لومړی خبره چې طبیعي اعدادو کې زده کړئ هغه دا ده چې طبیعي اعداد تر ټولو مخکیني اعدادو له ډلې څخه دي. یعنې که چېرې تاسو څخه پوښتنه وشي یا کوم ځای کې پوښتنه درته راشي چې تر ټولو مخکیني عدد کوم دی، نو تاسو ځواب به څه وي؟ طبیعي اعداد. یعنې طبیعي اعداد چې کوم دي دا د اعدادو په منځ کې تر ټولو مخکیني اعداد دي. بله موضوع چې باید زده کړئ هغه دا ده چې دا عدد د څه لپاره استعمالیږي؟ د اشیاو او اشخاصو د مکمل حساب لپاره استعمالیږي. یعنې مثلا تاسو که ووایئ 3 دانې قلمونه، دلته چې تاسو وویل 3 دانې قلمونه نو دا مکمل شول، یعنې نیم نه شول، یعنې ناقص نه دي. یا تاسو وایئ چې هلته 2 نفره وو، یعنې دلته هم چې کله وویل 2 نفره نو 2 چې کوم دي دا طبیعي اعدادو له ډلې څخه دي. بله موضوع چې باید تاسو زده کړئ هغه دا ده چې د طبیعي اعدادو سمبول او سیټ په لاندې ډول سره دی. یعنې سمبول څه دی؟ IN. یعنې هر ځای کې په راتلونکي کې کوم ځای کې چې تاسو ته هغه که په تابعګانو کې وي، هغه که د سیټونو په برخه کې وي، که چیرې په دې ډول سره IN سمبول سره مخامخ شوی نو دا د نیچرل نمبرز یا هم طبیعي اعدادو سمبول دی. سیټ په څه ډول سره دی؟ د طبیعي اعدادو سیټ په دې ډول سره دی چې IN مساوي کېږي 1 2 3، یعنې له یو څخه د طبیعي اعدادو سیټ له څه څخه پیل کېږي؟ له یو څخه پیل کېږي او تر لا یتناهي. دا علامه چې کومه ګورئ دا د لا یتناهي یا هم نه ختمېدونکي یا په انګلیسۍ کې انفینیټي، یعنې د نه ختمېدونکي علامه ده. یعنې له یو څخه شروع دی تر نه ختمېدونکي پورې، یعنې هر عدد چې وي هغه نور موږ ته نه دی معلوم. نو طبیعي اعدادو سیټ په دې ډول سره دی، دا هم ځان سره نوټ کړئ. او آخري موضوع طبیعي اعدادو برخو کې باید زده کړئ هغه دا ده چې طبیعي اعداد په دوه ډوله دي. الف جفت اعداد، ب طاق اعداد. یعنې جفت او طاق دي. که کوم ځای کې پوښتنه درڅخه وشي چې جفت اعداد د کومو اعدادو له ډلې څخه دي، تاسو باید ځواب ورکړئ چې د طبیعي اعدادو له ډلې څخه دي یا هم د طبیعي اعدادو په سیټ کې شامل دي. مثلا جفت اعداد لکه په دې ډول سره، لکه موږ وایو چې 2 4 6 8 د کوم عدد دي؟ جفت اعداد. طاق اعداد مثلا موږ وایو چې 3 9 15 9، یعنې په دې ډول سره. نو دا و زموږ پنځم لوست چې په دې ځای پای ته ورسېدلو او هیله لرم چې طبیعي اعداد مو هم په ښه ډول سره زده کړي وي. په بله برخه کې په نورو اعدادونو باندې بحث کوو. بیا هم ستاسو له لیدو او اورېدو څخه نړۍ مننه.